tasu.lspace پښتو سره یاست. نوري کیسې له sbs.com.au/pakhtao څخه واورئ. سلامونه ستړي مشئ. نن دوشنبه د 2024 کال د جولای د میاشتې 28مه نیټه ده چې د زمري د میاشتې ل 15مې نیټې سره برابرېږي او تاسو له SBS پښتو څخه د نن ورځې لاند خبرونه اورئ. امریکا پر ایران د بریدونو له ترسره کولو ډډه کړې. له همدې امله تهران هم په سیمه کې خپل ځوابي بریدونه درولي دي چې دا وضعیت له نږدې 2 اونیو پرله پسې بمبارۍ وروسته رامنځته شوی دی. ځینې رسنۍ راپور ورکړی چې امریکا د مهماتو له کمښت سره مخ ده، خو د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ دغه راپورونه رد کړي دي. هغه رسنۍ ته ویلي چې د امریکا زیرمې ډېرې پراخې دي او د اړتیا له کچې هم زیاتې دي. د ملګرو ملتونو لپاره د امریکا سفیر مایک والټرز ویلي چې ډونالد ټرمپ پر ایران بریدونه درولي دي ترڅو خبرو اترو ته فرصت ورکړي. د کرملن ویاند دمیتری پسکوف ویلي چې روسیا دا مهال د هغو راپورونو په اړه تبصره کول له وخت مخکې ګڼي چې ګواکې امریکا او اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره د هوایي بریدونو د احتمالي درولو په اړه خبرې کوي. رویټرز راپور ورکړی چې اوکرایني او امریکایي چارواکو د سولې د خبرو د بیا راژوندي کولو لپاره د هڅو په لړ کې د هوایي اوربند یو وړاندیز شوی طرحه څېړلې ده. د امریکا لخوا د سولې د هوکړې د منځګړیتوب هڅې په وروستیو میاشتو کې تر ډیره له خنډ سره مخ شوي دي، په داسې حال کې چې په منځني ختیځ کې جګړې هم د نړیوالو ډیپلوماټیکو هڅو پام ځان ته اړولی دی. ټاکل شوې ده چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي د سې شنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې له خپل امریکایي سیال ډونالد ټرمپ سره وګوري. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش سوریې ته خپل 2 ورځنی سفر پای ته ورساوه. هغه دغه هیواد د سیاسي بدلون لپاره د لا زیات نړیوال ملاتړ غوښتنه وکړه او د سوریې د حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا پرله پسې سرغړونې وغندلې. دا سفر له 2009 کال راهیسې د ملګرو ملتونو د یو سرمنشي لخوا د سوریې پلازمینې دمشق ته لومړی سفر دی. ښاغلي ګوتریش په دمشق کې د وینا پر مهال ویلي چې د ملګرو ملتونو لومړیتوب دا دی چې د سوریې له خلکو سره د دوی د انتقال په بهیر کې مرسته وکړي. هغه بهیر چې د سوریې د پخوانی مشر بشار الاسد له واک څخه تر لرې کېدو وروسته پیل شوی دی. اسرائیلي میشتو کسانو په لویدیځه غاړه کې 2 جوماتونه سوځولي، په داسې حال کې چې د تاوتریخوالي په یو خونړۍ څپه کې مرګ ژوبله زیاته شوې ده. میشتو کسانو د لویدیځ غاړې په بیلابیلو سیمو کې پر فلسطینی کلیو د بریدونو یو لړۍ تر سره کړې ده. د اسرائیلو تر اشغال لاندې لویدیځ غاړه کې تاوتریخوالی له هغه وخت راځي زیات شوی چې د غزې جګړه پیل شوې ده. له برید وروسته اسرائیلي پوځیانو او پولیسو په لویدیځ غاړه کې پراخ امنیتي عملیات پیل کړي. مهمه لارې تړلې او روغتون ته د خلکو د لاسرسي مخه نیولې ده. اسرائیلي ځواکونو د اونۍ په پای کې تر 80 ډیر فلسطینیان هم نیولې دي. د اسرائیلو پوځ ویلي چې د جمعات د برید د څېړلو لپاره له پولیسو سره په ګډه کار کوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له آیرلند سره د لوبلړۍ د چمتووالي لپاره انګلستان ته رسیدلې ده. افغان لوبډله به له انګلستان څخه آیرلند ته د یو ورځنۍ لوبو د لوبلړۍ لپاره سفر وکړي. ټاکل شوی ترڅو د افغانستان او آیرلند ترمنځ د 15 یو ورځنۍ لوبلړۍ د اگست په 15مه نیټه پیل شي. دا و د نن ورځې لاند خبرونه چې ما مجيب منیب تاسو ته وړاندې کړل. تر بیا ښه وخت ولرئ. SBS پښتو په فیسبوک کې تعقیب کړئ، مطالب یې خوښ کړئ، نظر ورکړئ او له نورو سره شریک کړئ.